السلام علیکم دوستانو. انسان چې ژوندی وي نو څه به وویني او وګوري. یو رښتینې واقعه چې د پاکستان په لاهور کې شوې ده چې د اکرم په نوم باندې یو جعلي پیر لس کلنې ماشومې سره جنسي ناروا زیاتې کړی دی، خو دغه پیر ولې داسې منحوس کار کړی دی او د جینۍ کورنۍ څه وایي؟ دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو هم د دې پیرانو په حقیقت باندې پوه شئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو واقعیا داسې شوي چې د اکرم په نوم باندې یو جعلي پیر د تیرو 2 میاشتو نه په شاهدره کې د کرایې یو دوکان نیولی و چې په هغې کې د پیرخانې درګاه جوړه کړې وه چې هلته به ساده خلک د دم او تعویز په کاروبار دوکه کول او ډېرې پیسې به یې ترې اخیستې چې یوه ورځ د همدغه ځای د مقامي اوسیدونکي اشرف لس کلنې لور طبیعت خراب شوی دی او د هغې وړې خور سره د دې جعلي پیر خواته راغلي چې دم یې کړي، خو چې کله د دوی په درګاه یا دوکان کې داخل شوي نو پیر د موقع نه پیدا اخیستې او په لس کلنې عظما ماشومې باندې ناروا زیاتې کړی دی او کله چې د ناروا زیاتې کوشش کولو نو بیا یې وړې خور چغې وهلې او دغلته خلک راغونډ شول. پیر یې نیولی دی، اول یې ښه ډبولی او بیا یې پولیسو ته حواله کړی دی. د لس کلنې ماشومې عظما میډیکل ټیسټ او چیک اپ هم شوی دی او د جعلي پیر په خلاف مقدمه درج شوې ده. دوستانو نن سبا د خلکو نه شرمخان او وحشیان جوړ شوي دي، د انسانیت نوم یې هیر کړی دی. همدغسې یو بله واقعه هم په همدغه علاقه کې شوې ده چې دوکاندار چې امیر سهیل نوم یې و د خپلو 4 ملګرو په مرسته یې 14 کلنه انعام جینۍ تښتولې او تر 4 میاشتو پورې به یې په خپل قید کې ساتلې وه او ورسره به یې په شریکه ناروا زیاتې کولو چې د هغې نه وروسته پولیسو ته معلومات شوي دي. پولیسو د امیر سهیل په نوم باندې مرکزي ملزم نیولی دی او نور تحقیقات ترېنه هم روان دي. داسې واقعیات ډېر زیات شوي دي. الله تعالی دې داسې بې ضمیره خلک هلاک کړي چې پردو تورسرو سره داسې کارونه کوي. خو د پیرانو چې کومه خبره ده نو زمونږ زیات پښتانه هم نن سبا ډېر دم او تعویز لپاره داسې 2 نمبر پیرانو ته ورځي چې بیا د ډېرو مشکلاتو ښکار کیږي. ټولو خلکو ته وایم چې د ټولو نه ښه شفا او مدد د الله تعالی نه په خپله غوښتلو کې دی. د قرآن کریم تلاوت دی کوي، نفلونه دی کوي، ذکر او اذکار دی کوي او الله پاک ته دی متوجه کیږي نو الله تعالی به ستاسو هر مشکل حل کړي. د پیرانو خواته تللو کې ستاسو نقصان دی او هیڅ فایده مو نشته. خدای مه کړه چې بیا به څوک د چا د ناروا زیاتي ښکار کیږي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو حیا او پردې وساتي. آمین. دوستانو دا خبر هم دومره و. ویډیو لایک کړئ او خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بیا د لوی الله په امان.